بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی په linkage of biology with other field of study. د دې نه مخکې په دقیق کې مونږ یو ټاپک صرف قدر لا کړلی صحیح ده، بایوفیزکس. دا بایوفیزکس چې دی دا مونږ ویل دی. اوس linkage of biology with other field of study یعنې د دې بایولوژي نور چې کوم فیلډز دي د هغې سره څه تعلق دی. نو په هغې کې نن چې دی بایو کیمستري ده صحیح ده. ځکه نور کوم فیلډز وو لکه مثال په طور کیمستري او فزیکس او میتس او جغرافي او اکنامکس. نو بایو فزیکس کې مونږ ویل دی او اوس چې دی هغه دی بایو کیمستري صحیح ده. نو بالکل اسان دی، دومره ګران نه دی، تاسو ورته غوږ کېږدئ چې تاسو پرې پوهېږم صحیح ده. بایو کیمستري چې ده دا مونږ سره یو انټر ډیسپلینري ساینس دی. څه دی؟ انټر ډیسپلینري ساینس. په دې مې تاسو پوهه کړي وای. انټر ډیسپلینري ساینس دې ته ویل کېږي چې کله د ساینس دوه فیلډز یا دوه سبجیکټ رایوځای شي نو دغې ته ویل کېږي انټر ډیسپلینري ساینس. لکه څنګه چې بایو فزیکس یو انټر ډیسپلینري ساینس و، نو دغه شانتې بایو کیمستري هم یو انټر ډیسپلینري ساینس دی چې په دې کې دوه سبجیکټ رایوځای شوي دي. کوم دي؟ یو دی بایولوژي او بل دی کیمستري. اوس بایولوژي خو تاسو پیژنئ چې دا وایي لیوینګ ارګینیزم ته. بایو څه ته وایي؟ لیوینګ ارګینیزم ته. او کیمستري به هم تاسو ته ویلي، خو زه تاسو ته صرف یو دوه پوینټس دلته کلیر کړم د کیمستري په باره کې چې تاسو ته دا ټاپک پې اسانه شي صحیح ده. په کیمستري کې مونږ څه سټډي کوو؟ په کیمستري کې مونږ کیمیکل کمپاوند سټډي کوو. څه سټډي کوو؟ کیمیکل کمپاوند. لکه مثال په طور باندې H2O. دا اسان دی ځکه تاسو اوس به کیمستري شروع کړئ نو ډېر به تاسو کمپاوند چې دی هغه نه پیژنئ. نو H2O چې دی دا واټر دی، دا یو کیمیکل کمپاوند دی. نو دا مونږ په چا کې سټډي کوو؟ په کیمستري کې سټډي کوو. صحیح شوه. دغه شانتې مونږ په کیمستري کې بل کیمیکل ریاکشن سټډي کوو. څه سټډي کوو؟ کیمیکل ریاکشن. یعنې کله چې یو دوه سبسټانس یا یو دوه څیزونه راوځي شي او یو بل څیز جوړ کړي نو هغې ته ویل کېږي کیمیکل ریاکشن. لکه مثال په طور باندې کله چې هایدروجن او اکسیجن څه شي؟ رایو شي نو دوی څه جوړوي؟ واټر جوړوي. H2O واټر. نو دې ته ویل کېږي کیمیکل ریاکشن. خو په بایو کیمستري کې به مونږ داسې کیمیکل کمپاوند او داسې کیمیکل ریاکشن سټډي کوو چې هغې تعلق د لیوینګ ارګینیزم سره وي. د چا سره وي؟ د لیوینګ ارګینیزم سره وي. مثال چې هغه په لیوینګ ارګینیزم کې وي. په چا کې؟ په لیوینګ ارګینیزم کې. نو دغې ته بیا مونږ بایو کیمستري وایو. تعریف به یې زه تاسو ته بالکل په اخره کې کوم، بلکې تاسو به د ځانه کوئ، خو لاول به زه تاسو نه مثالونه درکوم. صحیح ده. اوس کیمیکل کمپاوند کوم دي؟ لکه کاربوهایډریټس، دا یو کیمیکل کمپاوند یا مالیکیول ورته تاسو ویلی شئ. مونږ په کیمستري کې ایټم، مالیکیول، کمپاوند دا څیزونه چې دی سټډي کوو. نو کاربوهایډریټ چې دی دا یو کمپاوند دی، دا مونږ سټډي کوو. خو دا مونږ نه په کیمستري کې سټډي کوو نه په بایولوژي کې سټډي کوو. د دې دپاره یو جدا انټر ډیسپلینري ساینس دی چې هغې ته ویل کېږي بایو کیمستري. نو کاربوهایډریټ مونږ په بایو کیمستري کې سټډي کوو. ولې سټډي کوو؟ ځکه چې دا کاربوهایډریټس ته یوازې په کیمستري کې نشي سټډي کولی، ځکه چې د دې تعلق د لیوینګ ارګینیزم سره دی. نو بیا یې ته یوازې په بایولوژي کې هم نشي سټډي کولی. د دې لپاره یو جدا انټر ډیسپلینري ساینس دی چې هغې ته بایو کیمستري ویل کېږي. دغه شانتې یو بل کیمیکل کمپاوند چې کوم دی یا مالیکیول ورته تاسو ویلی شئ هغه دی پروټین. او د دې سره سره فیټس. صحیح شوه. دا پاتې موندې کېږي په لیوینګ ارګینیزم کې. د دغې وجې نه دا موږ په بایو کیمستري کې سټډي کوو. دې ته بایو کیمیکل کمپاوند هم ویلی کېږي یا بایو مالیکیول ورته هم ویلی کېږي، ځکه دا چې په لیوینګ ارګینیزم کې پاتې کېږي، موندې کېږي. صحیح شوه. اوس ستاسو دپاره زه یو MCQ ستاسو له درکوم چې تاسو په دې خبره باندې زما پوه شوئ که نه شوئ. صحیح ده. نو زه به تینه پورې انسۍ ویم، زر به تاسو کمنټ کې ولیکئ چې ماته پته ولګي. صحیح ده. اوس مثال په طور مونږ سره چې دی یو DNA دی. څه دی؟ DNA مالیکیول دی. تاسو به نوم اورېدلی دی DNA. دا مونږه دا دی په لیوینګ ارګینیزم کې. په چا کې دی؟ په لیوینګ ارګینیزم کې. خو دا دی کمپاوند یا تاسو ورته ویلی شئ مالیکیول. نو تاسو اوس ماته دا ووایئ چې دا به مونږ په بایولوژي کې سټډي کوو او که نه مالیکیول دی په کیمستري کې به یې سټډي کوو. نو په چا کې به یې مونږ سټډي کوو؟ زر تر زره چې دی تاسو په کمنټ کې ولیکئ. صحیح ده. 3
2 1. ښه اوس به زه تاسو ته ویم ګورئ ډي ان اے چې دی دا پاتې موندل کېږي په لیوینګ ارګانیزم کې دې مالیکیول یا کمپاوند خو سټډي کوو به یې مونږ په بایوکیمسټري کې نو بالکل اسان دی ګران نه دی صحیح ده بل مونږ په کیمسټري کې سټډي کوو کیمیکل ریاکشن یعنی چې کله یو دوه مالیکیول یا دوه سبسټانسز ریاکشن کوي د یو بل سره او یو بل نوی سبسټانس جوړوي نو دغه ته ویل کېږي کیمیکل ریاکشن اوس مثال په تور باندې دلته کې دا هایدروجن چې دی هغه د اکسیجن سره چې کله ریاکشن وکړو رایوځای شو نو هغه واټر جوړ کړو خو په بایو کیمسټري کې به مونږ هغه ریاکشن سټډي کوو چې د هغې تعلق د لیوینګ ارګانیزم سره یعنی هغه په لیوینګ ارګانیزم کې کېږي لکه مثال په تور باندې فوټوسینتیسیس دی فوټوسینتیسیس نوم به تاسو اورېدلی په دې کې بوټي خپل خوراک په خپله تیاروي کله چې کاربن ډای اکساید واټر دا یې رایوځای شي خو چې په بوټو کې د نور په موجودګۍ کې چې کله نور وي نو دې کې به خوراک جوړیږي خو تاسو اوس ماته دا وایي چې دا فوټوسینتیسیس یا دا کوم کیمیکل ریاکشن چې دی دا کیږي اصل کې په چا کې نو دا کیږي په لیوینګ ارګانیزم کې ریاکشن د کیمسټري دی خو کیږي په لیوینګ ارګانیزم کې د دقې وجې نه دې ته مونږ بایوکیمیکل ریاکشن هم وایو څه ورته وایو بایوکیمیکل ریاکشن ښه بل دی ریسپایریشن مونږ کې هم کېږي په بوټو کې هم کېږي خو زه به مثال د انسانانو تاسو ته درکړم صحیح شوه په مونږ کې چې کله خوراک سره اکسیجن رایوځای شي د دوه څیزونه رایوځای کېږي یو ریاکشن دی کاربن ډای اکساید واټر او انرژي چې دی دا په جسم کې دنده جوړیږي خو دا د ریاکشن د کیمسټري کېږي په لیوینګ ارګانیزم کې نو دا نه مونږ په کیمسټري کې سټډي کوو نه په بایولوژي کې سټډي کوو بلکې په یو جدا انټر ډیسپلینري ساينس کې سټډي کوو چې هغې ته ویل کېږي بایو کیمسټري بالکل اسان دی اوس تاسو به داسې وکړئ که نه ستاسو دپاره چې دی یو ټاسک تاسو له درکړم صحیح ده بالکل اسان به ورکوټ شانتي تاسو به داسې وکړئ چې لاړ به شئ ګوګل ته صحیح ده او په هغې کې به داسې ریاکشن وګورئ کیمیکل ریاکشن چې هغه کېږي په لیوینګ ارګانیزم کې یعنی نه یې مونږ په کیمسټري کې سټډي کوو نه یې په بایولوژي کې سټډي کوو بلکې په انټر ډیسپلینري ساينس په بایو کیمسټري کې سټډي کوو او هغه به بیا کمنټ کوي چې ماته پته ولګي زه به تاسو ته انشاءالله چې د کمنټ جواب بیا خامخا درکوم صحیح ده پوه شوئ په ټاسک باندې یعنی تاسو به یو داسې کیمیکل ریاکشن سرچ کوئ او به ګورئ چې هغه په چا کې کېږي په لیوینګ ارګانیزم کې کېږي یعنی بایوکیمیکل ریاکشن به د دې فوټوسینتیسیس او ریسپایریشن نه علاوه وګورئ اوس د بایوکیمسټري تعریف کوو نو بایوکیمسټري بالکل اسان شو تاسو ته ګورئ په بایوکیمسټري کې دا یو انټر ډیسپلینري ساينس دی په دې کې مونږ څه سټډي کوو په دې کې مونږ سټډي کوو هغه کمپاوند هغه څه شی کمپاوند چې هغه او هغه کیمیکل ریاکشن چې هغه په لیوینګ ارګانیزم کې کېږي نو بالکل اسان دی نو هغې ته مونږ بایوکیمسټري وایو صحیح شوه هغه کمپاوند یا هغه کیمیکل ریاکشن چې هغه په لیوینګ ارګانیزم کې کېږي چې د هغې تعلق د لیوینګ ارګانیزم سره وي نو هغه مونږ په کوم برانچ کې په کوم انټر ډیسپلینري ساينس کې سټډي کوو په بایوکیمسټري کې سټډي کوو د دې تعریف بل هم تاسو په دې طریقه من کولی شئ چې study of biochemical compound کوم چې کاربوهایډریټ پروټین او فیټس دي and biochemical reaction کوم چې مثال په تور فوټوسینتیسیس ریسپایریشن وغیره دي نو دقې ته بایوکیمسټري ویل کېږي نو که ویډیو مو خوښه شوي یي پوهه شوي پې یې څه ټکي دې زده کړی نو ځان نه خالصه شومان مه جوړوئ لایکس ورکړئ صحیح ده او چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ ما له اجازت راکئ د لوی الله په امان سکرین شاټ دې والی صحیح ده